مبارک ډیر زیات د ویاړ او خوشحالۍ خبر د اتل رحمن الله ګربز په باره کې سلام او مینه ملګرو هیله دا چې روغ او جوړ به وئ دوستانو که چیرته تاسې د سپورت او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی حتما یې در سره سبسکرایب کړئ د رحمن الله ګربز په هکله د انډیا مخکښ لوبغاړي مهندرا سنګ ډوني ویلي دي رحمن الله ګربز یو پیاوړی بیټسمن دی او په عین وخت کې یو پیاوړی کیپر هم دی نو هغه به ډیر ژر د آی پی ایل لوبو لپاره واخیستل شي مهندرا سنګ ډوني زیاته کړه موږ به هڅه وکړو چې رحمن الله ګربز د چنای سوپر کینګ لوبډلې لپاره ترلاسه کړو مهندرا سنګ ډوني زیاتوي د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې او د ریال چیلنجرز بنگلور لوبډلې مالکانو دا پریکړه کړې ده چې رحمن الله ګربز باید ترلاسه کړي هغوی وایي که د هر قیمت له وجې وي رحمن الله ګربز خپلو لوبډلو لپاره اخلي دوی وایي د افغانستان کرکټ اتلانو له جملې څخه نوي ستوري راوځي او دوی به یې په ډېر عالي ترین قیمت سره د آی پی ایل لوبو لپاره واخلي رحمن الله ګربز د افغانستان زمبابوې او بنگلاديش ترمنځ په درې اړخیزه سیریز کې د بیټینګ او کیپینګ په برخه کې غوره کارکردګي نندارې ته وړاندې کړه همدا لامل شو چې رحمن الله ګربز د نړۍ په سطحه وپېژندل شو او اوس تازه د آی پی ایل د ټولو لوبډلو مالکانو د رحمن الله ګربز په هکله پریکړې کړې دي چې هر یو یې ځان ته په آی پی ایل کې واخلي د یادونې وړ ده چې د راتلونکي 2020 کال آی پی ایل کې به دوه لوبډلې نورې هم اضافه شي د انډیا کرکټ بورډ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو دا نظر موجود دی چې دوه نورې لوبډلې هم اضافه کیږي او 10 لوبډلې به په راتلونکي 2020 کال آی پی ایل لوبو کې په خپلو منځونو کې سره ولوبیږي